ضروري مسلې دي محترم ورون، په دې کې ډېر خلک غفلت کې دا د الله یو حکم دی. علم المیراث لنډ تعریف یعنې میراث څه ته ویل کېږي، دې تعریف که د عوامو دپاره وشي. د هر حقدار حق په دې باندې د میراث نه پیژندلی کېږي. نو په هغې کې اولنی حق تکفین او تجهیز دی، یعنې تقسیم به څلورمه مرتبه کې. دا میراث داسې یو شی نه دی چې بس څنګه پاتې شو مړي باندې قرضونه یې هغه غم هم مه کوه او مړي چا نه پیسې اخیستې هغه هم بس رواخه د مال تقسیمه پورې نه. اول به دا پوښتنه وکړي چې چا باندې خو دې قرض دی مړي باندې چا قرض خو نه. Don't forget to like, share and subscribe. رڼا سټوډیو پادکاسټ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا رڼا سټوډیو پادکاسټ ته خوش آمدید تاسو ته موږ ویو. مقصد زمونږ په دې سټوډیو کې دا یي چې د عام مسلمانانو ته د دین فهم حاصل شي او په دین باندې ځان پوهېږي. ډېر خلک دا وایي چې زه په کاروبار کې یا زه په بل ځای کې مصروف یم نشم کولی چې یو مدرسې ته لاړ شم. نو زمونږ کوشش دا دی چې په کور کې هغه خلکو ته داسې یو ماحول موږ مهیا کړو چې دیني علوم هغه حاصل کړي. نو انشاءالله نن زمونږ یو موضوع چې هغه باندې به خبرې کوو د میراث مسلې. ضروري مسلې دي محترم ورون، په دې کې ډېر خلک غفلت کې دا د الله یو حکم دی. په دې باندې به خبرې کوو انشاءالله. موږ سره شیخ صاحب سرتاج موجود دی. تاسو ته هرکلی و شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شیخ صاحب محترم، زمونږ اولینی سوال دا دی چې د علم المیراث لنډ تعریف یعنې میراث څه ته ویل کېږي، دې تعریف که د عوامو دپاره وشي چې څه دی دا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. د علم المیراث مختصر تعریف او جامع هغه دا دی چې هو علم من فقه و حساب. د یو علم دی چې د فقه نه جوړ دی، د قرآن او حدیث نه. او دویم نمبر کې دی کې حساب ریاضي استعمالیږي چې یعرف به حق کل ذی حق من الطریقه. د هر حقدار حق په دې باندې د میراث نه پیژندلی کېږي، قرآن حدیث او ریاضي. او به په دې باندې د هر وارث هغه برخه د مړي د میراث نه پیژندلی کېږي. بس دا یو جامع تعریف دی. اگر که علماو ډېر تعریفونه کړلي خو د ټولو همدا یو مقصد راوځي. شیخ صاحب دې سره یو سوال هغه دا چې یو کس وفات شو، مال ترې پاتې دی، کوم حقوق تلړي دي د مړي پورې د میراث نه چې اول هغه ادا شي بیا د میراث تقسیم کړی شي؟ کوم هغه حقوق دي چې هغه اول ادا کول ضروري دي؟ د مړي د مال پورې چې کوم حقوق متعلق دي نو په هغې کې اولنی حق تکفین او تجهیز دی. یعنې یو سړی مړ شه، د ده نه مال پاتې شه، په دې سړي باندې کومې روپۍ لګېږي، یا د ده په کفن باندې یا د ده په قبر باندې، یا مثلا په بعضې ځایونو کې چې ده ته غسل ورکوي په هغه باندې روپۍ اخلي. نو اول به د دې مړي د مال نه روپۍ راواخلې او د ده په تکفین تجهیز چې کومې لګي به ترې ولګوي. د هغه نه وروسته اداء الدیون، دې مړي باندې چې کوم قرضونه دي او یا په ده باندې کوم کفاري دي هغه به ترې ادا کړی شي. او دریم نمبر کې به تنفیذ الوصیه، د ده وصیت هغه به نافذ کړی شي چې ده کوم وصیت کړی. او څلورم نمبر کې د ده مال د قرآن سنت مطابق په ورثو باندې تقسیمول، یعنی تقسیم به څلورمه مرتبه کې وروسته مرتبه کې به تقسیم. لکه ملګرو چې شیخ صاحب کوم وضاحت وکړو هغه دا چې ګوره د میراث داسې یو شی نه دی چې بس څنګه پاتې شو مړي باندې قرضونه یې هغه غم هم مه کوه او مړي چا نه پیسې اخیستې هغه هم بس رواخه د مال تقسیمه پورې نه. اول به دا پوښتنه وکړي چې چا باندې خو دې قرض دی مړي باندې چا قرض خو نه، قرض به ترې ادا کړي. یو کس وفات شوی موږ ته رایاد دي، نو بس څنګه چې هغه مړ شو خلک په دې باندې لانجه چې موټرسایکل به ظالمه فلانې شی به ظالمه. نو شیخ صاحب بل یو سوال چې د اسلام په اوایلو کې د میراث به څنګه تقسیمېدل، څنګه به تقسیم وکړي؟ د اسلام په اوایلو کې او د جاهلیت په زمانه کې به خلکو د یو بل نه میراث په تحالف باندې وړه او بالموالات دوستانه باندې یو بل سره به قسم وکړه چې لکه زما میراث ستا، ستا زما فایده ستا او ستا زما تاوان ستا او ستا زما. او یا به د یو بل سره دوستانه وکړه، په دوستانه باندې به وړه، یا به میراث بالتبني وړه
یو پردی بچی به راواغسته او هغه به ځان ته زوی که په زویولۍ باندې به ونیو لکه اوس عام طور سره زموږ پښتانه هم داسې کار کوي چې کله بچي نه وي پردي بچي راولي او هغه غټ کړي او بیا هغه له میراثو کې برخه ورکوي. او 4 نمبر کې په دې نسب باندې به میراث وړل کېده. خو چې کله اسلام راغی نو الله عز وجل قرآن کریم کې دا فرمایل چې واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله چې خپلوان دا حقداران دي. نو په دې سره هغه څوک ووتل چې هغې یو بل سره وعدې کولې او قسمونه کوله او دوستانې کولې په دې میراث وړه. نو اوس په اسلام کې همدغه میراث په نسب باندې وړل دي چې هغه پلارولي زویولي ده یا مثلا ستا ورور دی تره دی دی وراره دی دی تره زوی دی دی، یعنی د نسب په ذریعه باندې به د یو بل نه اوس میراث وړلی کېږي. شیخ صاحب ډیر وخت هغه خلک اعلان وکړي چې فلانی زوی زما بد عمله دی بس دې ته به زه میراث نه ورکوم، او فلانی چې دی معاق مطلب معنی دی چې لکه بس دا د میراث نه منې شو. کوم موانع دي چې په هغه باندې یو کس د دې نه منې کېدلی شي چې لکه تا ته میراث کې حق نشته، شریعت چې هغه ټاکلی چې لکه دې ته میراث به نه ورکوئ تاسو؟ موانع د میراثو چې په دې باندې علماو د علم الفرائض په خپلو کتابونو کې بابونه هم قایم کړي دي. نو کم چې متفقون علیه موانع دي عند اهل الحدیث د محدثینو په نسبت باندې 3 موانع دي. یو مانع د میراث نه قتل له د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، روایت د ابن ماجه د شیخ البانی رحمه الله ورته صحیح ویلی دی. الله پیغمبر وی لا یرث القاتل، قاتل میراث نشي وړلی. او د دې وجه دا ده چې که دا قاتل خطأني او که دا قصدني، ځکه که یو سړی په خطا کې یو کس مړ کړي بل اوس به یو سړی قصدن یو خپل دغه مړ کړي وارث او دا به چې ما نه خطا کې مړ شي. نو په دې وجه نبی رسول الله مطلقا دا خبره کړله چې قاتل میراث نه وړي. او د دې علت وجه علماو دا ذکر کړله چې د قاتل اسم تی میراث وړه که دا سړی مړ شوی وي خو ده بې جلتي وکړه. او دا قاعده د قواعدو فقهیونه ده چې من تعجل بشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه. څوک په یو شي باندې د خپل وخت نه مخکې جلتي وکړي نو سزا به دی چې دا به محرومیږي. یو مانع ده. دویم مانع هغه کفر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، صحیح حدیث د صحیح البخاری و مسلم دی چې لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. مسلمان د کافر نه او کافر د مسلمان نه میراث نشي وړی. او 3 نمبر کې مانع د میراثو هغه غلامتوب دی. کله چې یو سړی غلام دی د یو بل سړي او د دې غلام پلار دی رونه دی، نو که پلار یې مړ شه نور هغه آزاد رونه به میراث وړي دا به نه وړي. په دې کې وجه دا ده، علت یې دا دی که چېرته دا غلام میراث ویشي نو د غلام مال د مولا دی نو به میراث بل چا ته لاړه. نو په دې وجه باندې شریعت دله میراث نه ورکوي. او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک یو غلام خرڅوي د ده مال د بایع دی. مثلا زما غلام دی او زه دا غلام خرڅوم، د غلام سره مال او دا مال به زما وي. که چېرته اخیستونکي ما سره دا شرط ولګو چې یاره دا غلام د دې مال سره به مال راکوي به به زه ورکوم، نو لحاظه د غلام مال د مولای. نو په دې وجه باندې شریعت دا ویلي چې یاره دا به میراث نشي وړی، ځکه که میراث وړي نو بیا میراث بل طرف ته ځي، د نسب نه بهر وځي. شیخ صاحب اوس یو کس وفات شو، دا مال به په چا باندې اول تقسیمیږي؟ خبر وي ورونه راجګ شي چې مال زمونږ شو، خوریانې راجګ شي نه زمونږ پکې حق دی، مونږ ته ډېر ګران. او بل کس دا مال اول د چا دی، چا ته به اول حق رسیږي بیا ورپسې نمبر به د چا وي؟ دا بالکل یو ښکاره حقیقت دی. ډېر وخت کې یو سړی مړ شي بس یو راپاڅېږي لکه زما حق دی پکې، بل راپاڅېږي زما حق دی پکې. نو د دې دپاره شریعت موږ ته خلک ښودلي دي. دا میراث چې تقسیمیږي اول ذوی الفروض ورته وایي، خاوندان د حصصو مقرره په کتاب د الله کې. دا 12 کسان دي، 4 سړي دي او 8 ښځې دي چې اول میراث هغه به په دې باندې تقسیمیږي. سړو کې مثلا د مړي پلار دی، د مړي نیکه دی، د مړي خاوند دی، د مړي هغه رور دی چې هغه
په مور کې ورسره شریک دی. او دینه ما سیوا زنانه لکه د مړي لوره، دارنګه د مړي نوسۍ، د مړي خپله خور، د مړي هغه خور چې هغه ابین پلار کې ورسره شریک وي، د مړي هغه خور چې هغه سره مور کې شریک وي، او د مړي ښځه، د مړي مور او د مړي نیا. دا اته د دې دپاره قرآن کریم کې سوره نساء کې الله عز وجل د دې د برخو وضاحت کړی دی چې د دې دا برخې دي چې اوس کله په دې مال تقسیم شو چې د دې نه پاتې شو بیا عصبات اخلي. عصبات هر هغه چاته ویلی کېږي چې ذوی الفروضو نه وروسته مال اخلي. د عصباتو کې بیا قسمونه دي. یو عصبه بنفسهي دي، دا هر هغه سړی دی چې مړي ته نسبت کې منځ کې ښځه نه راځي، لکه د مړي زوی یا د مړي د زوی زوی یا د مړي د زوی د زوی زوی یا د مړي پلار یا د مړي نیکه یا د هغه د پلار پلار یا د مړي ورور یا د مړي وراره، بیا خپل ورور، ناسکه ورور، خپل وراره، ناسکه وراره، د مړي خپل تره، ناسکه تره، خپل تره زوی، ناسکه تره زوی، دې ته عصبه بنفسهي ویلی کېږي. او کله به په عصباتو کې لور هم راتللی شي، د مړي خور، د مړي خور خپله خور یو که ناسکه خور نو حدیث صحیح البخاري دی چې اجعلوا پای کې دا راغلی دی چې خور د مړي د لور سره عصبه ګرځي. او دا د علمي میراث د علماو د قواعدو نه یوه قاعده ده چې اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه، د مړي خور به د مړي د لور سره عصبه ګرځي. دارنګه بعضې داسې د زنانه دي لکه د مړي لور چې یا د مړي خور چې هغه د رور سره عصبه ګرځي، ځان له راشي نسب به اخلي، که چېرته 2-3 راشي نو هغه به ثلثان اخلي، یعنې 2 برخې، خو که د ورونو سره راشي عصبه به ګرځي. نو دویم نمبر کې به په دې عصباتو مال تقسیمې. اوس که چېرته عصبه نو دا مال چې تا په ذوی الفروضو تقسیم که او عصبات نشته مال پاتې شه، دا به بېرته راوالي دوباره بیا په دې باندې تقسیم کړي. اوس که چېرته ذوی الفروض نشته ټول عصبات دي، ټول مال به عصبات واخلي. اوس که نه ذوی الفروض شته او نه عصبات شته، دا مال به راواخلي په ذوی الارحامو باندې، مثلا د مړي ماما یا د مړي ترور یا د مړي خورزه یا خورې، دا دې ته ذوی الارحام ویلی کېږي. اوس که یو داسې مړی دی چې دا هېڅ هم نه لري، نو دغه صورت کې به بیت المال د مسلمانانو ته دا مال ورسولی کېږي. که اوس بیت المال هم نه نو په هغه صورت کې به مسلمانانو له پکار دی چې د مال راواخلي او داسې مصالحو د مسلمانانو کې په ښو ځایونو کې هغه مصرف کړي. شیخ صاحب تاسو بعضې علمي اصطلاحګانې استعمال کړي، نو عوام زه فکر کوم چې ذوی الفروضو په دې باندې داسې که موږ ته تاسو واضح کړي. اوس مثال یو کس دی د هغه ښځه هم شته دی، خپل لوریان هم شته دی او خپل زامن هم شته دی، اوس رسم کې خوریان یو دا هم شته. آیا دغه صورت کې د خوریانو دوی ته په میراث ورکول کېږي؟ ځکه اکثر په دې کې راپاسېږي چې موږ ته پکې حق راکوئ. طریقه د شریعت دا ده چې کله یو سړی مړ شه او د ده زامن او لوریان یې وو او ورسره مور پلار هم دی، نو د دې مور پلار برخه شته. دا مال به 6 برخې کې، یو برخه به مور له ورکړي، یو به پلار له ورکړي، ما بقیه د دې مړي به کومه ښځه وي 8مه برخه به دې له ورکړي. مال به اصل 8 برخې کې، نو 8مه برخه به دې له ورکړي، ورسره به په دې کې 6مه برخه مور له ورکړي، 6مه پلار له. ما بقیه چې څه پاتې شو بس دا د مړي چې کومې لوریانې او زامن پاتې دي دا به یې والي. اما کم چې خویندې دي یا ورونه دي پکې څه برخه نه لري، اب اله برخه لري که چېرته د دې مړي اولاد نه، دلته اولاد شته دی. شیخ هسې که عوام پې پوه شي، اوس فرض کړئ یو مړي نه 100 روپۍ پاتې دي او تاسو دا صورت بیان کړه، دې کې به موږ څنګه دا برخې کوو؟ د تقسیم که لږ ورته ملګرو دپاره اسانتیا هم شي. 100 روپۍ دي، دا برخې تقسیم به څنګه چې اوس دې کې ښځې ته څومره ورسېدلي هغه د 8مې حصې مطابق او د مور ته څومره ورسېد، هغه تقسیم باندې هم زه د عوام پوه شي چې لکه دغسې تقسیم وکړو. هغه تقسیم په دې طریقه باندې مثلا یو سړی مړ شه، لکه مخکې موږ دا صورت ویو که نه، یو ته ښځه پاتې ده، مور پلار ته پاتې دي او بچي ته پاتې دي. نو دې صورت کې به ته دا مال راواخلې او 8 برخې به یې کړې. 8 برخې چې تا کله کړلې نو په دې کې اوس 100 روپۍ راواخله، 8 برخې که څو برابرېږي؟ تقریبا داسې 10 برابرېږي.
لس برابري نه لس نه برابري لس نه کمزوري تقریبا داسې 12 خواوشا کې راځي دا چې دلته بوډ یو زه بوډ باندې دغه وکم اصله فرضي به واخلو زه دغه راغله اتیا به واخلو چې برابر راشي اتیا روپۍ به کو اتیا بالکل اتیا روپۍ کې به اتمه برخه راواخلې ده 10 روپۍ شوي دا 10 روپۍ به راواله او دا به د دې مړي ښځې ته ورشي 10 داغې شولې اوس همدغه اتیا روپۍ دي که نه دا به اوس دا ته شپږ برخو باندې تقسیم دا به شپږو باندې تقسیم کړو بیا څو راځي بیا تقریبا دغه او یا تقریبا داسې دا چې زه تاسو ته چې بورډ باندې دا موږ زره بورډ ضروري دی جواب نو په دې کې تقسیم دا دی چې بس دغه طریقې سره تقسیمات به وي یعنی ته به د هغه ټول ترکه راواخلې اول به غټ تقسیم وکړې مثلا دا لنډه طریقه یې دا ده چې مثلا کاغه 1 لک روپۍ دي کاغه 100 روپۍ دي ته به دا ول راواخلې اته برخې اتمه برخه خزي لورکه به ته همدغه روپۍ همدغه یو نه پاتې نه همدغه 1 لکونه بټولې به شپږ برخې شپږ برخې کې د یو برخه پلار لورکه یو مور لورکه ما بقیه څه پاتې شو دا راواخله او په لوریانو زامنو به ذکر مثل حاضر حسین جزاک الله خیر الله میزد شیخ صاحب دې میراث متعلق سوال چې شریعت کې د وصیت څه طریقه ده یو کس داسې وصیت کولی شي چې دا مال مې ټول راواخلې بس د فلاني مدرسې او د فلاني زوی مې شول او بس نور ته محروم داسې وصیت شته که نه شرعي لاره هم شته شریعت کې د وصیت طریقه هغه معلومه ده او په څومره مال باندې وصیت کولی شي سعد رضی الله عنه بیمار و نبی رسول الله ورغه نو هغه ول چې رسول الله زمانه یو لور میراث وړي نور مې څوک هم نشته زه کولی شم چې ټول مال باندې وصیت وکم وینا وي په نیم وینا وی په 3 مېسه نبی رسول الله ورته او په 3 مېسه کولی شو دام ډیر دی خو د وصیت طریقه به دا ده چې دا د ارواء الغلیل کې شیخ البانی رحمه الله د صحابه کرام او اثار په دې باب کې راوړلي چې هغه به د وصیت طریقه دا د لیکله چې مثلا زه عبد الله د عبدالرحمن زوی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان الساعه اتيه لا ريب فيها دا غن وروسته به دا ویل جزمات تاسو ټول ته وصیت ده په تقوا باندې او د الله په یره د الله حکمونه منئ د رسول الله طریقې منئ او یره که زه مړ شوم زما جنازه چې د هغه به پلانکې شیخ صاحب وکړي ما باندې د پلانکې دومره روپۍ قرض دی زما په پلانکې دومره دی ما باندې دومره کفاري پاتې دي دومره را باندې روجې پاتې دي دغه طریقه باندې به تر اخره وصیت هغه وکړو دغه طریقه باندې به لیکلی وصیت ورسره موږ د میراثو باب کې یو کتاب لیکلی سراج الموارث په نوم باندې په هغې کې موږ دا یو پاڼه داسې ورکړله د وصیت نو تیاره ځای پکې پاتې بس یو سړی کولی شي چې په هغې کې هر څه ولیکي جزاک الله لکه محترم ورونو شیخ صاحب مهمه خبره وکړه هغه دا چې ډېر خلک چې وفات کېږي دې خبرې ته هېڅ سوچ نه کوي چې لکه زه یو وصیت پرېږدم هغه مثال که په ثلث باندې او که هغه دا نورې مسلې چې لکه جنازه به مې څوک کوي دې ته خاص فکر کول پکار دي شیخ صاحب بله دا چې آیا زامن کولی شي چې د ژوندي پلار نه هلکه وایي موږ ته میراث راکړه مطالبه ته کوي چې بس میراث موږ ته راکړه سړی مړ نه دی میراث غواړي دا کېدلی شي دا نشي کېدلی دا زمونږ پښتانه ډېر کوي او دا څو کارته موږ سره داسې وشو زه یو درس ته ناست وم طالبان را سره نو کتل مې یو پلار راغی او دوی ورسره زامن او ډېر مالدار کسان دي نو هغه بس ښه غټ کاروبار دی چې رال کېناست وایي تاسو دا درس لږ ودروئ هغه حاجي صاحب ویلی مولي صاحب زه یو 2 تپوسونه کوم ما وکړه حاجي صاحب زامن مو سره ناست وایي دا زامن زمانه دا غواړي میراث زمانه غواړي د دې زما سره میراث کېږي نو هغې ته ما وویل دا حقیقت وایي نو زامن یې ویلې او وایي بس زموږ پلار دی څنګه دې میراث نه اخلم بیا ورته ما وویل چې میراث خلک مړي نه اخلي دا خو ژوندی پلار تاسو رانیولی نو د ژوندي پلار سره د زامنو برخه لکه د میراث نشته دا به د پلار احسان یې چاسې وله ورکړي او نور که پلار مړ شو بس بیا هغه میراث دی یعنې میراث د مړي مال ته وي د ژوندي هغې ته نه وي شیخ بل یو سوال چې ډېر راپېښېږي بعضې وخت کې مسیان ناجک شي د نیکه نه د خپل پلار یعنې د دوی د هلکانو پلار حق غواړي چې زموږ د پلار حق موږ ته راکړي زموږ نیکه میراث آیا یو زوی د پلار نه مخکې مړ شو دې ته میراث کې د بچو ته حق ورکول کېږي دې بچو ته میراث کې برخه نشته او دا مسله عام ډېره راپېښېږي ډېره دا مسله راپېښېږي او اکثره موږ ته راځي او دا وایي چې یاره زه د پلار برخه غواړم نو دلته چې کله
یو پلار دی او د هغه 3 بچي دي مثلا په دې کې یو زوی مړ شه د پلار په ژوند باندې او د دغه بچي د دغه نور بچیو لکه مثلا د دن وسیو نو کدی نیکه وصیت وکړي چې را زما د وسوله څه برخه ورکړي نو په دغه صورت کې ورکول شي او کنه نیکه وصیت ونه کی دلته به د پلار د دغه مړ زوی نه مالوړي کو سره او د اغه نو وسو د دې نیکه په مال کې هیڅ حق نشته دی ځکه په عصباتو کې قانون دا دی چې یقدم الاقرب فالاقرب چې کوم نږدې به مخکې کېدلی شي دلته اوس یو طرف ته زامن دي بل طرف ته نوسي دي او مړي ته نږدې زامن دي نوسي چې دی هغه لري دي لهذا د دې نوسو دا مطالبه غلطه ده چې دا خبره کوي چې یاره موږ له به د پلار برخه راکوي نه ستا د پلار نه به ستا نیکه میراث وړي ستا پلار چې دی خو مخکې مړ شوی دی مطلب موانع د میراث نه یو دام دی چې ته چا نه میراث وړي د هغه په ژوند کې به د هغه په وفات کې به ته ژوندی بالکل دې ته حجب ویلی کېږي دا د حجب صورت چې کله مثلا هغه نږدې ما ته ویل چې زوی کله وي نو وسې میراث نشي وړی د مړي بس لنډه طریقه ده اوس شیخ موږ وصیت مطابق خبره وکړو اوس یو کس راولګېده دا ټول مال کې وصیت وکړي دا به ورکړي دا ټول کولی شي که نه شریعت ورته کوم حد ټاکلی دی د دې دپاره شریعت د ثلث ټاکلی دی چې مثلا هغه اخرنۍ اندازه ثلث د 3 میسه او نور کته چې ته څومره کولی شي که په 10 روپو کې که په 100 باندې کې که په 1 لک روپۍ باندې کې خو د ثلث نه به زیات نه وي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر ته دا فرمایلی چې والثلث کثیر او کبیر وایي دا ثلث هم ډېر زیات دی نو دې نه به که اوس یو سړی د دې نه وصیت ډېر وکړي دا وصیت چې دی دا به نشي نافظېدلی ځکه دا شریعت خلاف دی ثلث معنا شیخ دا چې مثال 3 روپۍ یعنی مال 1 روپۍ ورکول که دا وایي چې 2 روپۍ مو ورکوي دا به غیر شرعي دا به غیر شرعي وصیت بل شیخ صاحب خلک به وایي چې هغه تاسو داسې اصطلاحات استعمالوئ چې دا خو زما لپاره داسې دي چې سم اسانه طریقه د میراث څه ده چې سړی وایي چې لکه دغه طریقه د میراث ده په اسانه طریقې سره یو کتاب لیکل شوی چې لکه په دغه کې جمع تاسو ویل بس جمع وکړه بس طریقه به روزي طریقه شته د دې لپاره اسانه طریقه دا ده چې یو سړی صرف په دغه باندې پوهېږي په دې حساب باندې پوهېږي حساب باندې او برخې وپېژني مثلا یو سړی دی هغه مړ شه او د هغه پلار پاتې شه دلته موږ وګورو چې دا کم سړی مړ دی او د پلار پاتې دی د دې مړي اولاد شته او که نشته بچي شته که نشته اوس که چېرته د مړي بچي و پلار له به 8مه برخه ورکړو که بچي نه پلار یې ټول مال اخلي نو 8مه برخه داسې ده چې دا مال راواله 8 برخې که بس 8مه ورکه او نور چې دی هغه به د مړي بچو له ورکړي او ټول خو بس ټول به راوالې ور به یې کوله دغه شانتې یو سړی مړ شه او د هغه نه ښځه پاتې ده د دې سړي به موږ وګورو بچي شته که نشته که چېرته بچي و نو د ده مال به 8 برخې کېږي 8مه برخه ښځې له ورکه نور یې بچو له ورکه 7 برخې دغه شانتې که بچي نه و د دې سړي مال دا به 4 برخې کېږي 1 برخه ښځې له ورکه او 3 برخې هغه به راواخلې د دې مړي چې د ښځې خاوند دی د ده به نور رونه یې هغه له به یې ورکړي یعنې دغه طریقه باندې چې دا کوم ځای کې راځي چې 8مه برخه او 10مه 9مه برخه او یا مثلا نیمه برخه نو بس ته به دا مال راخلې هغه برخو باندې تقسیموه بس بیخي په اسانه باندې به حساب دی کېږي همداسې شیخ تاسو خو وضاحت هم کوو یو سړی مړ شي او پلار یې پاتې نو څو صورته جوړېږي چې څوک څومره به د اخلي دا موږ ویلې کله یو سړی مړ شي او د هغه پلار پاتې شه نو د دې دپاره 3 صورتونه دي مثلا محمد دی هغه وفات شه د هغه پلار پاتې شه موږ به دلته وګورو چې د محمد اولاد شته بچي شته که نشته که چېرته بچي نه نو مال یې ټول د پلار دی یو صورت دا شو اوس که چېرته بچي و نو بیا به وګورو چې د دې محمد زامن پاتې دي که لوریانې پاتې دي او که دواړه دي که زامن یو یا مثلا زامن لورګانې دواړه نو پلار له به 8مه برخه ورکوي په مال کې او که چېرته صرف لورګانې وي نو پلار به 8مه برخه هم اخلي او چې ما بقیه څه مال پاتې شه هغه به هم پلار اخلي یعنې 2 برخې اخیستلی شي شیخ بل د کلاله باره کې وضاحت وشي چې کلاله څه ته ویل کېږي کلاله موږ او تاسو پښتو کې هغې ته میرات وایو نو که دا ښځه یي که دا سړی کلاله بنا بر قول راجح هغه چاته ویل کېږي چې د هغه پلار هم نه او زوی هم نه دې ته کلاله وي ولو که نور تره زامن به مې خپلوان یې مې خو پښتو کې موږ تاسو هغې ته میرات وایو
نو دې ته ویل کېږي کلاله. قرآن کریم کې الله عزوجل سورې نساء کې د دې بیان کړی دی که یو سړی کلاله یا یو ښځه ده کلاله میراته ده او د ده نه ورور پاتې شه چې یا خور وه چې هغه مور کې ورسره شریک وه، نو که یوه وه د ده په مال کې به شپږمه برخه اخلي، او که د یو نه ډېرو یعنې وین کانو اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، بیا به په درېیمه برخه کې ورسره شریک. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.